مو پوښتنه کړې ده چې د مصنوعي ویښتانو لګول څنګه دي. قدرمنه وروره، که چیرې د چا ویښتان د کوم مرض یا له بلې وجې نه تویې شوي وي یا یې د سر کومه برخه د موږ تاسې په اصطلاح باندې پکه شوي وي، نو دې ته عیب وایي. نو د عیب د له منځه وړلو لپاره علما کرامو دا جایزه بللې ده چې یو څوک د سر یوه حصه راواخلي په بله حصه کې ویښتان ولګوي. مجموعه فقه اسلامي او فتاوی البلد الحرام لیکي چې تجوز زراعة الشعر لمن سقط شعره لمرض او حادث لأن ذلك من باب ازالة العیب. هغوی لیکلي چې د عیب د ورکولو دپاره جایزه ده چې یو څوک د سر د یوې حصې ویښتان په بله حصه کې ولګوي. نو دوهم صورت دا ده چې یو څوک دا خو د ویښتانو د کرلو مسله وه. دوهم صورت چې مصنوعي ویښتان یو څوک راخلي ډاکټران او جراحان د خلکو په سر باندې لګوي. په دې مسله کې د معاصرو علماو دوه نظره دي. یو نظر دا ده چې ځینې فقها په جواز باندې قایل دي، خو شرط یې پکې دا ایښی ده چې شرط به پکې دا وي چې دغه ماده چې دغه ویښتان ترنه جوړ شوي دا به پاکه وي، که کیمیاوي هم وي مضره به نه وي چې انسان بدن ته پوستکي ته ضرر ورسوي. نو د ضرورت یې په اساس باندې وي، نه د سینګار او ښکلا په اساس باندې. نن سبا زموږ خلک ټول د ښکلا په خاطر باندې لګوي. نو موقع الاسلامیه هغوی ته بیا چې هغوی د هغه دپاره یې لګوي، د ښکلا او د ښایست دپاره یې لګوي، بې ضرورت یې لګوي. هغوی بیا دغه بالوصل المحرم یعنی کوم چې په اسلامي شریعت کې د ویښتانو وصل حرام ده، هغه دوی د مشابهت ګڼي ورسره، نو چې د ضرورت له وجې نه وي. خو بې ضرورته د ویښتانو سره د نورو ویښتانو وصلول دوی وایي چې حرام دي. په دې اړه یې سخت وعید راغلی ده، ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم فرمایي، هغه حدیث یې نقل کړی دی چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواصلة والمستوصلة، چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په هغه چا باندې چې څوک وصل کوي. یعنی دا حدیث اوږد دی چې خالونو او ذکر هم پکې راغلی دی. نو نور ویښتان له نورو ویښتانو سره ګنډي او وصل کوي او سریښ ورباندې لګي. نو په دې اړه باندې دغو علماو جواز نه ده ورکړی. خو مفتابهي قول دا ده چې جایزه ده او ستونزه پکې نشته، مونځ هم ورسره کېږي. خو بیا هم هماغه خبره چې په دې کې داسې مواد نه وي کارېدلي چې هغه پلیت وي او یا د انسان بدن دپاره مضر وي. مننه، په عزت اوسئ.